د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان په اړه د بریکس سازمان د اعلامیې په تړاو د اسلامي امارت خبرګون. د اسلامي امارت ویاند د دغه سازمان له غړو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې. شورای بریکس با افغانستان همکار شي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو پر لا پراختیا ټینګار کړی. امیر خان متقي وایي چې افغانستان اوس د نړۍ په 40 هیوادونو کې سیاسي استازولۍ لري. اوس د الحمدلله د هیواد د نړۍ په بیلابیلو هیوادو کې 40 استازولۍ، سفارتونه او کنسلګیرۍ. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال له هیوادونو غوښتي چې له افغان کډوالو سره نرم چلند وکړي. مولوي عبدالکبیر له کوربه هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. بیا د ناټو د امریکایانو یرغل او په افغانستان کې نورو کشمکشونو د افغانستان مظلوم مسلمانان دې ته مجبور کړل چې هغه ګاونډیو او نورو ملکونو ته لاړ شي. او روسیې د شمالي کوریا سره د ستراتیژیک تړون غوښتنه کړې. د سپیڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. نن جمعه د 1403 کال د لړم د میاشتې 4مه چې د 2024 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې له 15 نیټې سره برابره ده. درنو لیدونکو، د 12 بجو خبري ټولګې ته له یک ټلویزیون څخه ښه راغلاست. زه یوسف خان لالی یم. د بریکس سازمان غړو هیوادونو له اسلامي امارت څخه غوښتي چې د افغان اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو اساسي حقونه تامین کړي او پر نجونو تعلیمي محدودیتونه لرې کړي. دوی د افغانستان د ستونزو پر سوله ییز او سمدستي حل او د دغه هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد پر نه کارولو باندې ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د اسلامي امارت ویاند د دې اعلامیې په غبرګون کې وایي چې افغانستان د داخلي ستونزو یوه برخه حل شوې او سرپرست حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې شته ننګونې هوارې کړي. د بریکس سازمان غړو د روسیې په کازان ښار کې د خپل 14مې غونډې په پای کې د یوې اعلامیې په ترڅ کې له اسلامي امارت غوښتي چې پر افغان ښځو او نجونو بندیزونه لرې کړي او د افغانانو اساسي حقونه تامین کړي. د دې سازمان په اعلامیه کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په لرې کولو، د افغانستان خلکو ته د بهرنیو بشري مرستو پر رسولو، د تروریستي ډلو لخوا د دې هیواد له خاورې په نه ګټه اخیستنې او په افغانستان کې د ستونزو په سوله ییز او فوري حل کولو ټینګار شوی دی. موږ د افغانستان څخه د یو خپلواک متحد او سولیز هیواد په توګه چې له ترهګرۍ جګړې او نشه یي توکو خالي وي ملاتړ کوو. په افغانستان کې لا ډېر ښکاره او د تایید وړ اقداماتو ته اړتیا ده ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. خو د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد د بریکس د غړو هیوادونو د اعلان په غبرګون کې د ستونزو له څرګندولو پرته ویلي چې اوس په افغانستان کې زیاتې داخلي ستونزې حل شوي او اسلامي امارت ژمن دی چې په هیواد کې نورې ستونزې هم حل کړي. موضوعات داخلی افغانستان هم راههای حل خود را داره. تا حد زیاد موضوعات داخلی حل شده و همچنان بعضی از فیش‌ها و مسائلی که باقی مانده امارت اسلامی افغانستان در صدد حل آن است. خواهان ازی هستم که شورای بریکس بالای موضوعات اقتصادی در منطقه فوکس داشته باشند و همچنان افغانستان که کشور رو به رشد است و از دقایق بسیار زیادی اقتصادی و منابع خوبی داره، هم ثبات و سلامتی در این کشور مهم است برای ثبات منطقه. این باید یک فرصت دانسته شود و کشورهای بریکس با افغانستان هم کار بشه. په ورته وخت کې د اسلامي امارت ویاند د بریکس مشرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه بحث مثبت بللی. نوموړي افغانستان د سیمې یو مهم هیواد بللی او له دغه هیواد سره د بریکس غړو هیوادونو د اقتصادي همکاریو د دوام غوښتنه کړې ده. در عموم ما اعلامیه و چنان نشست کشورهای عضو بریکس را مثبت می‌دانیم و افغانستان هم من حیث یک کشور مهم منطقوی و همچنان
کشوری که در اقتصاد و اتصال منطقه رول داره میخواد سازمان رول داشته باشن و ای که در اون محور افغانستان بوده و بحث صورت گرفته گپ خوبی است، ولی در عموم ما خواهان رابط خوب با همه کشورهای بریکس هستیم. د بریکس سازمان د غړو هیوادونو 14مه غونډه د افغانستان د استازي له ګډون پرته د 14 هیوادونو او 6 نړیوالو سازمانونو په ګډون د سه شنبه په ورځ د روسیې د غازان په ښار کې پیل شو او تر پنځشنبه پورې دوام وکړ. دا په داسې حال کې د اسلامي امارت تر دې وړاندې د دې سازمان په غونډه کې د افغان استازي ګډون غوښتنه کړې و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي توګه په دغه هیواد کې د ښځو نجونو پر وړاندې د محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. روزا اتانبایوا ویلي ملګرو ملتونه تل د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دي او د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. اغلې اتانبایوا رسنۍ د خلکو یو نما ترمنځ د نښلولو نقطه ګڼي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتانبایوا د ملګرو ملتونو د 9 کلیزې په مناسبت له رسنیو سره د خبرو په ترڅ کې ویلي چې افغانستان له څو کلونو راهیسې د دې سازمان ښه ملګری پاتې شوی دی. روزا اتانبایوا وایي ملګري ملتونه تل د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دي او د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره کار کوي. ملګري ملتونه د افغانستان ښه ملګري دي. موږ په سختو شرایطو کې د سولې، بشري حقوقو، ښه حکومتوالۍ، بشري مرستو او د افغانانو لپاره د پرمختیایي پروژو د ترلاسه کولو لپاره کار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي زیاته کړې چې دغه هیواد په یو حساس پړاو کې دی. نوموړی په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي توګه په هیواد کې د ښځو نجونو پر وړاندې د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. اغلې اتانبایوا د هیواد رسنۍ د خلکو او یوناما ترمنځ د نښلولو نقطه بللې ده. موږ له کروندګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په کرلو کې مرسته کړې ده. موږ کولی شو پر ستونزو برلاسي شو او یو سوکاله افغانستان ولرو. افغان رسنۍ کولی شي چې د خلکو او یوناما ترمنځ د نښلولو نقطه اوسي. یونما در 4 دهه گذشته نقش خود مطابق قوانین بین‌المللی در پرتو قوانین حقوق بشر و رعایت منافع مردم افغانستان انجام نداده، بلکه بر بنیاد منافع قدرت‌های بزرگ و استخبارات‌های بزرگ با مردم افغانستان عمل کرده. به خصوص در 3 سال گذشته یونما مصروف کارهای فرعی بوده تا کارهای بنیادی به نفع مردم افغانستان. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ملګرو ملتونو د 9 کلیزې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه سازمان په نړۍ او په ځانګړي توګه په افغانستان کې د اقلیم د ننګونو، اقتصادي ستونزو او د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت د مخنیوي لپاره کار کوي. نوموړي پر نړۍ غږ کړی چې د دغو ننګونو له منځه وړلو لپاره په ګډه کار وکړي. د هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي افغانستان اوس د نړۍ په 40 هیوادونو کې سیاسي استازي لري. ښاغلي متقی وایي چې اوس د افغانستان بودیجه له داخلي سرچینو ورکول کیږي او د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق صفر ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلي افغانستان اوس په څه باندې 40 هیوادونو کې سیاسي استازولي لري، قنصلګري لري او په منظم ډول چوپړتیاوې وړاندې کوي. اوس د الحمدلله د هیواد د نړۍ په بیلابیلو هیوادو کې 40 استازولۍ، سفارتونه او کنسلګرۍ دا اوس د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزارت په اطاعت کې دي او له دې ځای نه هدایات اخلي او قنصلي او سیاسي خدمتونه سرته رسوي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغه راز ویلي اسلامي امارت هڅه کوي افغانستان د سیمې په اقتصادي ډګر بدل کړي. د افغانستان د جغرافیه، د افغانستان موقعیت، په د دنیا په سطح د افغانستان حیثیت دا خود به خود دې ته جوړ ده چې ته د افغانستان وساتې، د متحد وساتې، د دې امن وساتې، د له فتنو وساتې، د له مخدره موادو وساتې، د له فتنهګرو وساتې، دا به خود ترقي کوي. ځکه
ښاغلی متقي زیاتوي چې افغانان د جمهوریت ریاست په دوره کې په نړۍ کې د نشي توکو د سترو تولید کوونکو په توګه پیژندل شوی و، خو وروسته له هغه چې اسلامي امارت واک ته ورسید په افغانستان کې د نشي توکو کښت او تولید صفر ته رسیدلی دی. افغانستان د نړۍ په صدر د مخدره موادو لومړی تولیدونکی هیواد د الحمدلله تولید صفر ته راټیټ شوی، نو چې ور افغانستان هم په امنیت کې لاسته راوړنې ولري او هم په سیاست کې متین او محکم ګامونه اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې ترسره کیږي چې واک ته د اسلامي امارت له رسیدو 3 کالو وروسته لا هم هیڅ هیواد دغه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له ترهګرۍ سره مبارزه، د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو تامین او د یو ټول شموله حکومت جوړول د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ اساسي غوښتنې دي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په بیلابیلو دورو کې د افغانستان اشغال نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ اصلي لامل ګڼي. هغه له ټولو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوال د په زور افغانستان ته نه استوي. په ورته وخت کې د کډوالو راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر له کورنیو او بهرنیو سوداګرو غوښتي چې له راستنېدونکو کډوالو سره مرسته ترسره کړي. د لومړي ځل لپاره د اسلامي امارت د مسؤلینو په ګډون د کډوالو فرصتونو او ننګونو تر عنوان لاندې سیمینار جوړ شو. د وزیرانو شورا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ویلي په بیلابیلو دورو کې د افغانستان اشغال د دې لامل شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شي. نوموړي د افغان کډوالو پر کوربه هیوادونو غږ کړی چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلي کبیر زیاته کړې اسلامي امارت هڅه کوي چې په هیواد کې اقتصادي ستونزې هوارې کړي ترڅو هیوادوال کډوالۍ ته اړ نشي. بیا د ناټو د امریکایانو یرغل او په افغانستان کې نورو کشمکشونو د افغانستان مظلوم مسلمانان دې ته مجبور کړل چې هغه ګاونډیو او نورو ملکونو ته لاړ شي د مهاجرت شپې تېرې کړي. د ګاونډیو ملکونو او د دنیا د ټولو ملکونو نه چیرته چې افغانان شرعا حق د استوګنې ولري، له هغوی نه غوښتنه زموږ دا ده چې د افغان مهاجرین دوی مجبور نه کړي، په اجباري ډول یې راونه وباسي، پرېږدي چې افغانان په دور طلب ډول باندې افغانستان ته راشي. په همدې حال کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی له کورنیو او بهرنیو سوداګرو غوښتي چې له راستنېدونکو کډوالو سره مرسته وکړي او دغه راز یې له رسنیو هم غوښتي چې د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي لپاره د پوهاوي پروګرامونه پیل کړي او د لپاره کمپاین وشي چې خپل اولادونه خپل نسل د دې نه وساتي. دلته د یو موټر، یو دکان، ځمکه او خور لور او ګراو دا ورته ګدي، خدای ځانونه وباسي، په ټول لاکه پیسې باندې وباسي. متاسفانه په هغې پیسې دلته افغانستان کې د دې پوره دکانداري او تجارت کیږي. خدای دا بیا هم 10 لکه 20 لکه روپۍ 10,000 ډالر په ضمانت 1 لک ډالر هم اخلي، خو چې اروپا ته یې ورسوي. په ورته مهال کې د کډوالو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد زیاته کړې چې د کوربه هیوادونو لخوا د افغانانو پر وړاندې غیر انساني پریکړې او چلند کیږي او ډاډ یې ورکړ چې اسلامي امارت په خپل ټول توان سره د افغان کډوالو ملاتړ ته ژمن دی. که رهبری مدبرانه امارت اسلامی در سال گذشته نشان دهنده حمایت از مردم افغانستان خصوصا از مهاجرینی که به طور اجباری از کشورهای میزبان اخراج میشوند انجام دادند. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت چارواکو ویلي یاد وزارت هڅه کوي چې هیواد ته د کډوالو په داوطلبانه راستنېدو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د پېښو اتفاقیې د ادارې عمومي رئیس وایي چې دغه ریاست هڅه کوي چې د دې ادارې د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو په موخه نور روزنیز پروګرامونه جوړ کړي. نوموړي له روزنیز کورس څخه د دې ادارې د یو شمېر افسرانو د فراغت په مراسمو کې د دې ادارې د کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو په موخه د لا زیاتو پروګرامونو په پیلولو باندې ټینګار کړی دی. یو شمېر فارغین د دا ډول پروګرامونه د ترسره کولو څخه مننه کوي. د هیواد 14 ولایتونو د اور وژنې او پیښو پر وړاندې د مبارزې د 40 آمرانو او مدیرانو فراغت مراسم د کابل اور وژنې او پیښو پر وړاندې د مبارزې په عمومي ریاست کې ترسره شول. د یاد ادارې عمومي رئیس نور الله انصار په دې غونډه کې ویلي چې
دغه ریاست په دې برخه کې 14 روزنیز کورسونه جوړ کړي او هڅه کوي چې په دې برخه کې نور پروګرامونه هم ترسره کړي. و ارتقای کورس ظرفیت یا مسلکی سازی دوره 12 را انتها و فعلا دوره 13 لله الحمد در قماندانی مرکز تربیه ما جریان دارد. 2.5 ماه نه تنها خود رفقای اطفائیوی ما باشه بلکه تماما ارگانهای امنیتی و شرکت‌های خصوصی با ما همراه اینجا رضاکارا تربیه میشه. ښاغلي انصار دغه راز په تیرو 3 کلونو کې د پیښور وژنې عمومي ریاست لاسته راوړنو ته اشارې سره وویل چې تقریبا حریق‌های بسیار هنگفتی وکلان یک نمونه ایش که اندک وقت اگر ما بگیم مثلا ولایت قندهار یا اسپن بولدک یا در گمرک ولایت هرات یا در خود کابل یا بعض ولایت‌های دیگه‌ای که به میان آمده یا سیلاب و زلزله هایی که بوده برادرها احسن طریق رسیدگی کردن، اما اندازه که دست داشته ما اسباب کمی بود ولیکن ما کار زیادی را کردیم. په دې کتنه کې د بلخ ولایت د اوروژنې رئیس په هیواد کې د اوروژنې ظرفیت لوړولو په موخه د اسلامي امارت په هڅو ټینګار وکړ. دا کوم درسونه چې تاسو ته ویل کېږي دغه درسونه یو د چفتر په شکل باندې ترتیب او جوړ کو چې هغه په پښتو او په فارسي باندې وي. دغه ښوونیز سیمینار ګڼ شمېر فارغان د دا ډول پروګرامونو له ترسره کېدو څخه د هرکلي ترڅنګ د لا زیاتو پروګرامونو پیل غوښتنه کوي. الحمدلله مونږ د مشرانو څخه یو نړۍ مننه کوو چې داسې یوه زمینه یې مونږ ته مساعده کړله چې د سیمینارونه مونږ ته جوړوي نو بار بار دلته راځو. تقریبا موږ ته ډېره فایده راورسېدله. خواست ما از حکومت همی است که برای مسئولین البته برای مدیر صاحبا و امیر صاحبا همی است که باید سال یک بار حداقل سال یک بار یک هفته باید برای ما سیمینار داده شود. دا اوونیز سیمینار په داسې حال کې جوړ شوی چې د پیښور وژنې عمومي ریاست له دې وړاندې هم په ټول هیواد کې د دغې ادارې د کارکوونکو لپاره د ظرفیت لوړونې پروګرامونه جوړ کړي وو. په فراه ولایت کې د ضربستریز د معتادینو د درملنې مرکز مسؤلین وایي چې سږ کال یې د نږدې 1500 روږدو کسانو درملنه کړې ده. دوی وایي چې د دغو توکو د پلورونکو د نیولو په موخه یې له پولیسو سره هم همکاري کړې ده. دا د هغه ترخه وخت ملګري دي چې د روږديتوب په دوره کې یو ځای وو، خو دلته دوی د رغېدو شیبې شماري. له دې ډلې څخه سید حکیم چې توله وهونکی دی او ترڅنګ یې غزل هم وایي د ځان پر رغېدو خوښي څرګندوي. دوی له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د نشې توکو پلور مخه ونیسي. وقتی که ما معتاد نبودیم ما غیرت داشتیم. وقتی که ما خود آلوده کردیم به این کار، یعنی یک بچه 3 ساله و 4 ساله به پیش ما استاد میشه میگه معتاد. ستانه پر دلې راوړي بندیان کړي شي خرڅېږي منه خلک داسې ناکیانې هم کېږي. حقیقت خبره ترخه ده هر یو نشي کولی چې وکړي ورونه منه. زموږ غوښتنه دغه ده چې هغه عدالت مخته یوسي. په همدې حال کې د دې ناروغانو د درملنې مسؤل روغتیا پالان د روغتیایي چوپړتیا وړاندې کولو ډاډ ورکوي. همروزه خپل ټیم راستي او دواګانې څه شی زموږ په د دوی ضرورت په اساس د روغتیا ریاست هغو ته اماده کوي او راځي. له بل خوا د روږدو کسانو د درملنې مرکز مسؤلین وایي چې سږکال یې نږدې 1500 روږدو کسانو درملنه کړې ده. ساکیان یې نه دي پرېښي، کوم ساکیان چې دي هغه ګروي او معتادین چې دي هغه هماغه دي. ټوله تاسو وینئ چې په کم کې دي زموږ سره موجود دي. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت مشر لخوا په هیواد کې د نشې توکو په خرڅلاو او کښت بندیز لګول شوی دی، خو د ځینو باورونو له مخې نشې توکو ته اسانه لاسرسی او بیکاري د دې لامل شوي چې ډېری ځوانان نشې توکو ته مخه کړي. د سمنګانو د ولایتي روغتون مسؤلین په دغه ولایت کې د فلج په ناروغۍ د اخته ناروغانو د درملنې د څانګې د فعالېدو خبر ورکوي. د سمنګانو اوسیدونکي د دې ادارې د فعالېدو هرکلی کوي او د سمنګانو ولایت له روغتیایي مسؤلینو څخه د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د لومړي ځل لپاره د سمنګانو په ولایتي روغتون کې د ګردې د ناروغیو درملنې څانګه پرانیستل شوه. د سمنګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي دغه ریاست ته د هیموډیالایز 4 پرمختللي ماشینونه فعال شوي چې ارزښت یې 100,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي
او لګښت یې ځینې سوداګر ورکوي. معایناتی که قبل از پروسیجر همودیالیز و بعد از پروسیجر همودیالیز صورت میگیره تنظیم شد، یعنی یک مرکز مجهز اطراحی امراض اطراحی و کلیوی در شفاخانه ولایتی ولایت سمنگان که جدیداً تنظیم و فعالیت آغاز کرد. جمله مراکز همودیالیز 5 مرکز آن که عبارت است از مراکز همودیالیز ولایت تخار، فراه، میدان وردک، زابل و هلمند بعد از تحکیم امارت اسلامی تأسیس و به بهره برداری سپرده شده است. 4 پایه ماشین از ژاپن، هر پایه تقریبا $17,000 او دیگه متوقع شد. شما دیدن تصفیه آب و ایناش از چین آوردیم. له بل خوا د سمنګان ولایت اوسیدونکو د دغه څانګې د فعالیدو هرکلی کوي او له روغتیایي مسؤلین د درملنې په نورو برخو کې د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. یک خبر خوش برای سمنگانی‌های عزیز مهمی است که یعنی می دپارتمنت یعنی می تو چیزی گرده که در سمنگان فعال شده. از این تمام ما نه کلی سمنگانی‌ها از این چیز بسیار خوش هستند که سابق یعنی یک تکلیف گرده می گپا بودن، مردم خارج ولایت یا مزار کابل می رفتند. و دیگر تجار خیر سمنگان را خداوند توفیق بدهد تا اینکه همچون کار خیریه و دیگر فرض مثال او تعمیر باقی مانده ای که مانده، این هم یک در مردم ولایت سمنگان که جور شود بسیار یک نعمت بزرگ است. د عامه روغتیا وزارت د چارواکو معلوماتو له مخې دا مهال په بدن کې د اضافي اوبو د کمولو او د وینې د رایستلو 107 ماشینونه شته چې د هیواد په 14 ولایتونو کې فعال دي او په نورو ولایتونو کې هم د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې دي. او دا هم څو لنډ نړیوال خبرونه. د پنځشنبې په ورځ د روسیې د دوما استازو په متفقه توګه له شمالي کوریا سره د هر اړخیز او ستراتیژیکو همکاریو تړون تصویب کړ. د دې تړون تصویب د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د بېسارې پوځي همکارۍ سره سمون لري. ولادیمیر پوتین او کیم جونګ اون د روان کال په وروستیو ورځو کې دغه تړون لاسلیک کړ او د دوما په تصویب سره به د مسکو او پیونګیانګ ترمنځ هر اړخیز ستراتیژیک تړون له نن څخه پلی شي. د اوکراین او جنوبي کوریا لویدیځ متحدین وایي چې پیونګیانګ د وسلو مهماتو ترڅنګ لږ تر لږه 300 پوځي ځواکونه د اوکراین په جګړه کې د ګډون لپاره روسیې ته استولي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریکس په سرمشرزه کې خبرداري ورکړې چې منځنی ختیځ د یو بشپړې جګړې په درشل کې دی. ښاغلي پوتین د بریکس هیوادونو مشرانو همدارنګه د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس او د ملګرو ملتونو سرمنشي ته ویلي هغه پوځي عملیات چې یو کال مخکې په غزه کې پیل شوي وو اوس لبنان ته غځول شوي او نور هیوادونه یې هم اغیزمن کړي دي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د بریکس په سرمشرزه کې د خپل وینا پر مهال پر ملګرو ملتونو سختي نیوکې کړي او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې شاملو نړیوالو بنسټونو د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې په ترڅ کې دا وښودله چې د بحران پای ته رسولو لپاره یې لازم موثریت نه لري. خو د چین ولسمشر شي جینګ پینګ هم په دې غونډه کې په غزه او لبنان کې د اوربند پر اړتیا ټینګار وکړ. د چین ولسمشر په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو په اړه وویل موږ باید په غزه کې له ټولو غاړو څخه د اوربند لپاره فشار ته دوام ورکړو ترڅو د دوه دولت حل بیا راژوندي. د ترکیې دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ د عقرب په 2مه نیټه په عراق او سوریه کې د PKK د وسلوالو پر مرکزونو د هوایي برید په اړه اعلان وکړ. د چهارشنبې په ورځ د انقرې په څنډه کې د ترکیې د فضايي صنعت په کمپلیکس کې ترهګریز برید لږ تر لږه 15 تنه ووژل. د ترکیې دفاع وزیر یاشار ګولر د برید پړه پر PKK باندې واچوله. د ترکیې دفاع وزارت د دوشنبې په ماښام په یو بیانیه کې اعلان وکړ چې د عراق او سوریې په شمال کې د ترهګرو مرکزونو په خلاف هوایي عملیات ترسره شوي او د ترهګرو مجموعاً 32 موخې په بریالیتوب سره له منځه وړل شوي دي. درنو لیدونکو د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مسپارم ښې چارې ښه وخت ښې شبې.